ګرانو ملګرو جنډولې ته راغلي وو، دلته مشاعره وه، شپه مو د مینې په قصه تېره کړه، د صابر صاحب خبره مو ومنله او اوس سهار دی. دلته زموږ ملګري وایي چې مکین یو ځای دی د ښایستونو ذکر یې کېږي، بلا ښکلی دی. وایي چې د دې ځایګي نه 15 کیلومتره یا 40 کیلومتره په فاصله باندې پروت دی. نو ټول ملګري بس تیار دي، روانېږو. او دا موږ چې کوم ځای کې ولاړ یو، دا کوم ځای کې چې مشاعره وه، نو دې ته کرلې کلې جنډوله وایي. او خدای دې وکړي چې دا ملګري دې داسې آباد وي. نو روانېږو د دې ځایګي نه چې په لاره باندې څه وینم هغه به محفوظ کوم او له تاسو ملګرو سره به شریک کوم. ماته چې د خیال کو، 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 دا د لوی کمال کو، دا د لوی کمال کو، دا د لوی کمال. سوالو کو هر چاته می سوالو کو هر چاته می سوالو کو، دا د لوی کمال کو، دا د لوی کمال کو، دا د لوی کمال کو. ماته چې د خیال کو، 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 دا د لوی کمال کو، دا د لوی کمال